شوی دی، په قرآن کې ذکر شوی دی او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې ذکر شوی دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. محترم مسلمانان ورونو د دغه خبر جواب دا مناسب نه دی زما په ذهن سره وجه دا چې دې دروغ ویلي دي چې علما او طلبا په دې لاسکه ځم په دې باندې هغه لیونیم پويږي، لیکن سره دا غنه بعضي عوام هغه په دې باندې دوکشي چې دا غټي حواله ورکړي دي، واقعا ډېر لوی حواله ورکړي دي. په تورات نه شروع کړي دا او به قرآن او به حدیث دا سچ دروغ دی عزتمندو. من په دې نه خپه کیږو چې امام صاحب درجه ولې زیاته شوی دا، من خوشالي ولو کې امام صاحب صحابي و من به خوشاله وي، لیکن دا چې دا غلو دا دروغ دی والله جل جلاله من د غلو نه منکلي او دا د يهود صفات وغيب غلو کول الله فغه مراد وکتمان اخل اهل الكتاب لا تغلو في دينكم. نو د ټولنا اول هغه د دې سړي یو څو خطاګان او عجب دا چې نن سبب دې کې کم یو ډېر دروغ وای غټ القاب ور کوي، کم چې ختم بل غټ القاب ور کوي. د دې وجه نه دې ملګری شپږ مله خبره کړي ده تقریبا په دې شپږو کې څلور خطاګان کړي دي، څلور خطاګان کړي دي. اول هغه ذکر کو مقصد او هدف هم دا چې عوام ته فتو لګي، علما ته فتو لګي، د دې وزن علما ته معلومیږي هم د خبرونه هم د هر سره، لیکن عوام ته فتو لګي چې دې سړي دا حیثیت دی. شپږو مله کې څلور ځې خطا کیږي او حال دا چې د عربی باندې خبرې نه دي کړي، د عربی څو الفاظ به کې ویلي دي څلور ځې فارغ کې خطا شوی دی. نو اوله خطا ده دی اغادل ته بلکې دوه خطاګانې په یو لفظ کې کړي دي. تاسو غوښتئ وته دلته عزتمند تاسو واورئ دا وایي کمالات ابو حنیفه. دې لفظ کې دا دوه خطاګانې کوي، یو دا کمالات دا مجرور وي، دا ولې ته مجرور وي؟ دلته څه عامل د جای مجرور کړي؟ کمالات وکړو دلته. دویمه خطا دا چې کمالات ابي حنیفه وکړو، دا ابو حنیفه وي او حال دا چې دا اعراب د اسماء سته مکبره او نحمرنا هغه طالب ذکر په نحمر کې دا ذکر دی په عربی باندې نه پوهیږي، نو هغه فارسی کې دا به چې هغه ستا یاد وي. دلته حالت جریده اضافه د وجنه مجرور ده، په دې حالت دا ابي حنیفه وکړو. چې تاسو دا وایي چې دا ما پښتو کې ویل دي، پښتو کې نه دی ویل عزتمند، پښتو کې به تاسو ویل کېده کمالات د ابو حنیفه یا کمالات د ابي حنیفه د سره ویل شي. نو دومره جهل دا چې راهلې د مدرسې تراله نو د تو په اوله درجه کې اوا داخله ورکول شي. د دې مفتي او نابغه العصر اوله درجه کې به ممکن نو ان شاء الله چې نحو مریض دې مخاطر هغه توقع شي. د الله بنده د علماو دا شته کوششونه او سعی د عبادت ویوري دا عقود الجمان وی جمان دون زور ولا ورکې اساس غریب شي. الله بنده دا کتاب نوم دی عقود الجمان دی، دا جمان نه دی. لا ش لغت ترجمه کا لګ بده لغت سره عادت شي دې معنی به ذکی په دې باندې کتابونه لیکل شوی په دې اسم باندې. من جمله دا غنه عقود الجمان کوم چې باندې شی ولا ورکې دا الصالحه شامی سیف شي لسته مسلې کې درشه دی رسته به دا ذکر هم دا غره امام سیوطی رحمه الله کتاب لیکل عقود الجمان في علم المعاني والبيان. دا چې نورم لیکل شوی دي. دا دومره د علماو په کتابونو باندې هغه جاهل نه پیژني. نو دا یې درېمه خطا شو، څلورمه ته غوښتي و هغه په حدیث کې او دومره غټه خطا ده چې هر یو سره باغې باندې پوهیږي. دلته دا صاحب يده دا يده نه د الله بنده يده دا خو د عام لفظ دی چې ماشومان استعمالي په قران کې ذکر دی، په حدیث کې ملاس ویل شي. فهو اصل دا فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان. دا څلور خطاګانې په شپږم الفقه دي صاحب کړی دي. نو دا علمي حیثیت چې تاسو ته مخکاره کو د الله په فضل سره. اوس دغه خبره دا غي بوتلان چې د اوالي ورکلي په تورات باندې عزتمند دغه خبره په تورات باندې اوالي ورکول دا دروغ دي او دا ثبوت نه لري، نه عقلا او نه نقلا دا باطلی فدی دي. وجه دا چې دغه روایت د نقل کړي د حواله ورکله په شاه عبد الحق الدهلوي باندې. دا چې کوم دی د 11مې صدۍ عالم د حنفي، دا څنګه به سند مونږ ته خبره وکي او هغه نقل کی به سند خبره هغه په اسلام کې نه منل کی. عزت دویمه والده د چې دا هغه په خوارزمي باندې ده چې صاحب د عقود الجمان هغه نقل کړي د خوارزمي نه. صاحب د عقود الجمان دا د لسمې صدۍ عالم دی، دا حواله ورکله په خوارزمي باندې د سند هغه نقل کړي دي. زدي کې هم گنجائش وشي، لیکن خوارزمي صاحب چې دی هغه د شپږمې صدۍ عالم دی، په شپږمه صدۍ کې وفات شوی دی. نه څنګه د شپږمې صدۍ عالم دارک د کعب الاحبار نه هغه نقل کوي او ته دا مني. دویمه خبره دا ده چې د خوارزمي کې هغه خبرې شته د په عقیده کې تشیع او شیعتوب دی وجه نه د ابو سفیان او معاویه رضی الله عنهما چې دي هغه ته د کفر نسبت کړی دی. د
د کتابونه لیکلي دي مناقب علي باقي کتاب لیکلی رضی الله عنه، همدغه رنګې مناقب د ابو حنیفه رحمه الله کې لیکلی دی، د نور کتابونه هم لیکلي دي. دویم دا ده چې دا شیم نشي عقیدې نه شیم نشي، دا به هم د سومنو ستاسو د عقیدې کس شي. بله خبره دا ده چې دا کاذب دروغ جوړول د ځان نه روایتونه جوړول. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه په منهاج السنه کې 5 جلد 142 صفحه کې هغه لیکي د په باره کې فرمایي هذا له مصنف في هذا الباب من الاحاديث المكذوبه ما لا يخفى كذبه على من له ادنى معرفه بالحديث فضلا عن علماء الحديث. دا ګور هغه وایي داسې دروغ به جوړول چې ادنى معرفت چاله روي هغه په دې باندې هغه پوهیږي. همدغه رنګ بیا فرمایي وهذه الاحاديث مما يعلم اهل المعرفه بالحديث انها من المكذوبات. نګویا شي ګور دا چې دومره د دروغ حدیث جوړي د علي رضی الله عنه مبارکي دا بعیدا د چې دا ځان نه دا جوړ کینې دا د دروغ نه روایت په دروغ باندې متهم سړی دی او دغه نقصانات دي په دې کې دا هیڅ ثبوت نه لري. دغه رنګ عقلا هم دا ثبوت نه لري. عزتمندو وجه دا ده که چیرته واقعا د په تورات کې ثبوت لرلې د سلمان رضی الله عنه په زمانه کې خپل د تورات علما موجود لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه نو ای هغه ولې نه خبرو چې خو خوشاله شوی چې لکه تاسو مبارک دي چې پیشنګوئی راغلي په تورات کې خوشاله شې ته مرادي استاف نسل کې د سراجي هغه نه خبر کړي. هم دغه رنګ د الله پیغمبر مو ته خبر نه کړي چې ته خوشاله شي. هم دغه رنګ دا غلا څخه ابو حنیفه رحمه الله تم فتح نو چې دا فضیلت زما مبارک هغه راغلی دی او نو یو صحابي یو تابعي هیڅ هغه نه د نقل کړي د کعب الاحبار نه صرف دغه خوارزمي شه دی دا نقل کړي دا سج دروغ دی عزتمندو. دریم نمبر چې د کوم احادیث ویلي دی هغه د الله پیغمبر باندې دروغ ویلي چې ترفع زینه الدنيا في 50 و100 دا حدیث موضوعي دی عزتمندو. ابن الجوزي رحمه الله کتاب الموضوعات کې دا ذکر کړی دی. په دې کې برکه بن محمد نامه یو راوی دی هغه کذاب دی هغه ته ویل شوی دی. دا روایت کې حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره. هم دغه رنګ بل روایت چې کوم دی هغه حبيب ابن ابي حبيب دی پاغي کې هغه حالک او هغه کذاب دی هغه د مالک نه هغه د زهري نه نقل کړی دی عزتمندو. هم دغه رنګ امام سیوطي دغه سی په کتاب کې د باندې رد کړی چې دا موضوعي احادیث دي. امام دارقطنی دغه سی په باندې رد کړی دا روایتونه دا دروغ دي. هم دغه رنګ بل حدیث چې ذکر کړی چې سراج امتی دا حدیث هم دروغ دی عزتمندو. خطیب البغدادي چې کوم دی هغه په خپل تاریخ کې ذکر کړی چې دا حدیث هغه موضوعي دی وجه دا چې دا بورقي په دې کې دی غي واضح نقل کړی. امام سیوطي دغه سی ویلي امام شوکانی دغه سی ویلي دي الفوائد المجموعه کې 300 صفحه کې د په اسناد کې چې کوم دی وای دوه ضاعان دي دوه دروغجنان دي. یو هغه کې مأمون بن احمد دی دویم هغه کې احمد بن عبد الله دی. دا ګوره دا ټول روایتونه الله پیغمبر باندې دا ځان نه دروغ جوړ شوی دي. څلورمه خبره چې دا کړی ده چې فضیلت امام صاحب په قران کې هغه ذکر شوی دی. دغه چې دا عزتمندو دغه آیت دې کې څوک شک نشي کولای دا د قران آیات دی او دا حدیث صحیح دی لیکن د دې سړي دروغ ته دې کې ګوري. امام بخاری په صحیح البخاری کې کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره الجمعه کې دغه قول د آیات لاندې واخرین منهم لما يلحقوا بهم دغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نقل کړی دی چې الله پیغمبر فرمایل اخري جمله دا لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال او رجل من هؤلاء. دلته عزتمندو دوه لفظ ذکر دی یو رجال له او بیا ورپسې رجل له. دا رجل لفظ کوم دی یو سړی واجب مفرد دی سړی د سي دجل او درو ویلي دي چې دلته هغه رجل صرف راغسي او رجال تشریح نه وکړي. حال دا ده دا رجل دلته د شک د فاره دی چې یو کس دا علم راخلي ادا ایمان علم نه هغه مسلم رسته دا تحقیق او یا دی حال دا ده دا رجل د شک د فاره دی وجنا ابن حجر رحمه الله هغه ذکر کوي قول چې کوم د لنا له رجال او رجل من هؤلاء هغه دسوي هذا الشك من سليمان بن بلال بدليل الروايه التي اوردها بعده من غير شك مقتصرا على قوله رجال من هؤلاء. هغه دا شک د سليمان راوی په دې کې مطلب دا چې مراد د دین رجال ډیر خلق دي. ولی وجه دا امام بخاری دغه حدیث په دغه کرخه کې ورپسې دغه ابو هريره رضی الله عنه دغه روایت لفظ ذکر بغیر د رجلنا لنا له رجال من هؤلاء د دین او اذا فتلګي امام بخاری شروع صدا ذکر کو مطلب هم دا دی چې دا رجل د شک دی او اصل دا رجال ډیر مراد دي. هم دغه رنګ دی
هغه ولا ورکړی دا ابن حجر رحمه الله په مسلم باندې، په مسلم کوم دغه سیده مسلم کوم هغه رجال له امام نسائی دغه رجال لفظ ذکر کړی ډیرو خلکو. ابن حبان رحمه الله هغه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ذکر کړی هغه کوم رجال له لو كان الايمان معلقا بثريا لتناوله رجال من قوم هؤلاء. دلته ګوره دلته دا سړی چې کوم دی رجال په رجل یو سړي باندې بدلای دا څومره کتمان د علم کوي چې چیرته په دې باندې پوهیده او که جاهلو نو بیا خو دې جاهل زمون په نسبت باندې جاهل ځکه چې دې مقلد او هر مقلد جاهل وي. نه دی خو ورته ګوره دومره دروغ وي چې ګوره کله کاندید یو وي نو بیا کامیاب هم وي. کاندید کوم دی یو دی دلته کاندید نه دی یو بلکې رجال هغه ډېر خلک کې مراد دي. همدغه د رجال د لفظ د تایید د فار قرآن کې هغه ډېر ښکلې قرینه شته دی. هغه دا د آیات کې خپله سوی و آخرین منهم په دې سره هغه پوره شک د سړي وځي چې دینه مراد جمع مراد ده یو رجل تین دی مراد ولی الله وی و آخرین منهم نور د دین دی دا آخرین جمع ده که چیرته یو تی مراد وي نو بیا و آخر لفظ ویلې د الله بنده دلته و آخر نه ذکر و آخرین مراد ده دلته صرف یو نه مراد بلکې جمع مراد ده. بل خبره دا کړی و چې په ابناء د فارس کې امدایو امام ابو حنیفه رحمه الله چې د دون علم کړو په علم کې هغه مخکواله کړو. دا خبره سچ دروغ ده. دا خبره په دې باندې دلالت کوي چې دا سره جاهل په تاریخ باندې جاهل په علماء باندې علما نه پیژني د امت علما نه پیژني دا خو دا لسکه چې عجم علما څومره د هغه په زمانه کې ځکه په دې لفظ کې اختلاف دی چې ابناء د فارس نه تاسوک مراد دي عجم مراد دي که فارسیوانان ته مراد دي بلکې د علماء قول دا دی لکه مولا لقاری هغه حنفي عالم دی چې مراد د دینه مطلق عجم ته مراد دی. المهم د دینه د فارسی ولا مراد شي فارسی زبان دی مراد شي. اوس بداته ته یو څونه مونږ ته ذکر کوم د الله په فضل سره چې د ایمان سے په زمانه کې څومره علما غړ تابعین د دنه جګو هغه موجودو نو څنګه هغه فریدي په د باندې دا تطبیق. اول دا غینه طاووس ابن کیسان رحمه الله لوی تابعی دی. سیر علام النبلاء دا په یو سل شپږم کې وفات شوی دی. امام سیف په یونیم سل کې وفات شوی دا ډیر مخکې دی. دا څنګه د مبارک علما ذکر کوي الفقيه القدوه عالم اليمن ابو عبد الرحمن الفارسي كان من ابناء الفرس. سیر علام النبلاء کې دا ذکر کوي او د څومره کسان نو ریدل احادیث دا خپل وی چې ادرکت 50 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د 50 صحابو ما روایتونه نقل کړي دي او امام صاحب چې کوم دی هغه کې اختلاف د څونه ولیدل دي ډیر قول چې وشي څو 15 یادې نو دلته ګوره دا دومره لوی هغه درجه لري. دا خپل فارسیوان دي او علما دا په د دویمه طبقه تابعین کې ذکر کړي. امام صاحب رحمه الله هغه د 15مه طبقه تابعین کې دي. سیر علام النبلاء وګوره او دا چې کوم دی د دویمه طبقه تابعی دي. د دغه مبارک علما ذکر کوي ابن عباس رضی الله عنه فرمای انی لاظن طاووسا من اهل الجنه ګمان کوم د امید مې د طاووس د اهل جنت ولا. ابن حبان رحمه الله فرمای چې دا من سادات التابعین د تابعین سردار ده. همدغه رنګي حبیب ابن ابي ثابت اغوي اجتمع عندي 5 لا يجتمع عندي مثلهم ابدا. 15 کس علما لوی اغاز ما سره جمع شوی دي دغه بشان نور نشي جمع کېدل هیڅ کله. څوک دي عطاء همدغه رنګي طاووس دا ذکر کوي مجاهد او سعید ابن جبیر او عکرمه. دا ګوره دا دومره لوی شخصیت تیر شوی دی. ابن کثیر رحمه الله دغه سید مبارک ذکر کوي چې دا یو ائمه الاعلام څخه او لوی شخصیت تیر شوی دی. دویمه نمونه چې د په زمانه کې د دنه مخکې ته ذکر کوو هغه عکرمه رحمه الله ورضی الله عنه دا لوی تابعی دی عزتمند. دا په 115 کې وفات شوی دی. دا د دویمه طبقه تابعی دی. دویمه طبقه امام صاحب د 15مه طبقه هغه تابعی دی. دا لوی مفسر دی. تاسو دې شان معلوم دی دا فارسی او دا چې ادرکت 200 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دا وای ما 200 صحابه راګر کړي دي. درېمه نمونه د دې هغه ذکر کو د فارسونه لیث بن سعد رحمه الله سیر علام النبلاء کې د ذکر دی. دا په 490 کې پیدا شوی دی او په 115 هجری کې وفات شوی دی. امام ذهبي هغه وای الامام الحافظ شیخ الاسلام اصله من الفرس من اهل اصبهان او د امام صاحب په زمانه کې دی. دا غي مبارک علما ذکر کړي. يحيى بن بكير هغه ما رايت احدا اكمل من الليث. همدغه رنګي امام شافعي رحمه الله چې کوم دی هغه وای الليث افقه من مالك. لتسوچ کوي دومره لوی علما دا غي په زمانه کې د فارسیان نو او عجم خډیر زیاتو. دا یو څونه مونږ ما ذکر کړي دا کثیر د مراد د دینه صرف فارس ولا شي او حال دا چې راجح قولم دا دی چې مراد د آیات نه مطلق عجم ته مراد دي. لکه دا قول مولا لقاری دا حنفي عالم دا راجح کړی. همدغه رنګ امام مجاهد
مجاهد رحمه الله نه دا نقل له ولو کدا فارس ولات مراد شي نو به دغه علماء په هغه زمانه کې دا موجود وو. بل خبره چې صاحب کړو چې امام صاحب په خپل زمانه کې هغه د ټول علم تدوین کړو. مو یو دغه تدوین د دین هغه کوم ذکر دی تاسو خیره کې پروت دی او کچیر دا خخ کړی تاسو د قران یو سلسله سورتونه د کوم سورت د یو سورت تفسیر مونږ راوخو چې امام صاحب کړی او تاسو په کتابونو کې نقلی چې دا امام صاحب تفسیر کړی هم دغه رنګ دا حدیث او شرح هغه کړی وی. اخره کې دوه پوښتنه د دې صاحب نه کوو. یو پوښتنه د دې موږ دا کوو چې هر کله امام صاحب د دومره صفاتونو هغه لایق دی په تورات کې ذکر شوی دی او ستاسو په دې باندې عقیده ده د دې شخصیت ته صفت کې ولې د منهج په ست نه زی د امام صاحب منهج ته ولې نه مني دغه خو نقل لي چې دته ویل شو اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه هغه ول اتركوا قولي لقول الله عز وجل ام دغه رنګي وتویل شي اذا قلت قولا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه نو دویونه چې اتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دغه رنګي امام ابو حنیفه رحمه الله نه هغه ته پوښتنه شو د استوا په اړه کې هغه ویل د استوا نه منکر چې کوم دی هغه کافر دی. هم دغه رنګي امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وی توسل بالزواج چې کوم دی هغه جائز نه دی. لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به او حال لا دا تاسو کوي. ایا هم دغه رنګي دا نن چې ته شپارس فرسخه مزل کې صابون بسې اسخاب بسې ګرځي ایا دا کارونه امام صاحب کړی الله بنده نیری کړي. دویمه خبره ده چې تخپل منهج بیان کړه اهل سنت کې ته اهل سنت چاته وته ایا اهل سنت هغه پیر سیب شیطان دی او کنه ته اهل سنت بیان کا خپل منهج بیان کا. دریم ایا پیر سیب شیطان دا مشرک دی او کدا د اهل سنت څخه دی دا ټکی به ته ضرور بیان کی چې موږ منهج و پیژنو ځکه ستا شکل هغه د سیفانو بشان دی خبرې راغې بشان دي. هذا بالله تعالی التوفیق.